अस्सलामुअलैकुम मलगरू द पाकिस्तान क्रिकेट मिनवाल लपारा ब्रेकिंग न्यूज़ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बॉलिंग कोच बसूपी बैटिंग कोच बसूपी और द पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हेड कोच बसूपी टोल मालूमात दर लपदी वीडियो के दरकुम वीडियो और असर तर आखिर पूरी जरूरी उगो रही नो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हेड कोच बवी मी के आर्थर संग जितास तो पता मी के आर्थर मख के हम द पाकिस्तान क्रिकेट टीम सर कोचिंग करे दे वाजिबा खबरदार मी के आर्थर बडारिक पाकिस्तान तनाराजी मी के आर्थर बर वीडियो लिंक पर जरिया ने पाकिस्तानी लोग गाड़ो तो कोचिंग के भी यानी ऑनलाइन कोचिंग दावत नवी नवी निजामुन रावती दी अल्लाह मुदमाप के अवल ऑनलाइन शॉपिंग के दोस्त पे ऑनलाइन कोचिंग दा पकि लासन नवे निज़ाम दे कतास द इंडिया मीडिया वګورئ نو او په موږ پسې خاندي و چې پاکستان آنلاین کوچ یقینا د پاکستان کرکټ ټیم سره یو مزاق دی ځکه چې کرکټ د دنیا دومره غټه لوبډله دومره غټ ټیم او بیا د آنلاین کوچ میک ارتر په اوس وخت کې د انګلند ډربي شایر سره کوچینګ کوي چې میک ارتر په خپل ځای باندې ګراند بیټمن پاکستان ته رالیږي او ګراند بیټمن باندې میک ارتر په ځای باندې یو ارزي کوچ وي چې میک ارتر ته ټایم ملاوي دونه او پاکستان ته هم راځي او آنلاین کوچینګ مهم کوي د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم نوې بولینګ کوچ دی نو هغه د مورني مورکل چې تعلق یې د ساوث افریقا سره دی چې په اوس وخت کې په انډیا کې موجود دی او په آی پی ایل کې د لکنو ټیم کوچینګ کوي او د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم نوې بیټینګ کوچ دی نو هغه د انډي پیوټریک چې د رانوم به تاسو چارته هم نوې اوریدل ځکه چې د ساوث افریقا د طرف نه صرف یو انټرنیشنل میچ کړی دی یو داسې لوبغاړی چې خپل هواد د طرف نه صرف په یو انټرنیشنل میچ کې موقع ملو شو یو څه تجربه ورسره نوې ورسه او غره دنیا د غټ ټیم د پاکستان په شان مضبوط ټیم کوچینګ کوي نو زما په خیال لري پاکستان ټیم سره ظلم او زیاتې دي نو پاکستان کرکټ ټیم چې کوم نوې کوچینګ سټاف ته د میک ارتر نه علاوه د نور څه دومره تجربه نشته خو میک ارتر هم پاکستان ته ناراضي یعنی آنلاین کوچینګ وکوي د پاکستان کرکټ بورډ سره د خپل په خوانو لوبغاړو قدر نشته کنه زمونږ سره جاوید میادات د هډ کوچینګ لپاره بیټینګ کوچینګ لپاره انضمام الحق یونس خان محمد یوسف داسې په بولینګ کوچ کې زمونږ سره عمر ګل یاسر عرفات او شعیب اختر موجود دي خو پاکستان کرکټ بورډ دیو ته توجه ورنکړه زما په خیال پاکستان کرکټ بورډ ته فیصله پکړو چې غیر ملکی کوچز په ځای باندې خپل کوچز اغستي وي چې پاکستان کرکټ بورډ د هډ کوچینګ لپاره جاوید میادات اغسته او د بیټینګ کوچینګ لپاره یونس خان محمد یوسف یا انضمام الحق په دې دریو کسانو کې یو اغسته وي پاکستان کرکټ بورډ ته پکارو چې د بولینګ کوچینګ لپاره د دوه کسان اغسته وي عمر ګل یا شعیب اختر یقین وکړئ چې شعیب اختر او عمر ګل په شان تجربه کار بولینګ کوچ په ټوله دنیا کې نشي ملاوي دي نو تاسو خیال لري پاکستان چې رقم نوې کوچینګ سټاف دی دا ټیک دی او کنه خپل رائے زما سره په کمنټ سیکشن کې ضروري شیر کړئ ان شاء الله بل ویډیو کې ملاوي ګو د الله پامان